څنګه کولی شو په افغانستان کې ګرافیک ډیزاینینګ پیل کړو او یو ښه ډیزاینر شو. نو که تاسو هم غواړئ یو ګرافیک ډیزاینر شئ طبعا چې دا ډېره لویه یو پراخه رشته ده. اوس مچ تاسو زده کوئ همدومره په ځان باندې ویاړ کوئ. هر څه لومړی تاسو باید دا زده کړئ چې ګرافیک ډیزاینینګ څه ته وایي او په دې کې څه مهم دي. کلر شی ده، لی آوټ شی ده، ټایپوګرافي شی ده او مخکې له دې نه چې یو سافټویر ته کښېنئ په دغه شیانو باید تاسو وپوهېږئ. د دې اساسي شیانو زده کولو نه وروسته ځینې آنلاین ویبسایټونه هم شته، یوټیوب چینلونه هم دي چې تاسو هغوی ته وګورئ چې هغوی مختلفو ډیزاینونو طریقې تاسو ښایي چې تاسو هغه وګورئ او زده کړئ. مستقیمه تمرین پیل کړئ او اول به له کوچنیو او ساده ډیزاینونو پیل وکړئ. لږ لږ به مخته ځي او دې سره به سلا سم راوکېږي او ورځ سره بلې به ته وشي کولی چې لا ښایسته او مسلکي ډیزاینونه جوړ کړي او وروسته همدا جوړ شوي ډیزاینونه دې راواخله او په ټولنیزو رسنیو باندې نشر کړه. دا به ستا لپاره یو پورټفولیو هم وي او پورټفولیو طبعا چې د یو ډیزاینر لپاره د سی وي نه هم مهمه ده. په ټولنیزو رسنیو یې نشرول یو ګټه دا هم لري چې هغه څوک چې بیا دې ډیزاینونو ته ضرورت لري دوی کولی شي تاسو سره په تماس کې شي او دا ستاسو لپاره د عاید یو سرچینه هم شي. او دې سره سره ځینې آنلاین ویبسایټونه هم شته لکه فریلانسر ده، 99 ډیزاین ده، اپورک ده چې هلته کولی شئ تاسو د خپل ډیزاینونه اپلوډ کړئ او بیا هغه خلک چې دغه ډیزاینونو ته ضرورت ولري دوی تاسو هایر کړي او هغې مقابل کې تاسو بیا پیسې درکړي. وروستی دا چې ګرافیک ډیزاینینګ له تاسو نه هېڅ ډول کوم تعلیمي سند نه غواړي. ستاسو پورټفولیو ستاسو لپاره کافي ده او حتی که تاسو په نړیوالو کمپنیو کې هم کار کوئ پورټفولیو ستاسو لپاره بسنه کوي. نو سره نن یې پیل کړه. که څه پوښتنه لرئ کمنټ کې راته ولیکه.